د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي د 1403 کال فراغت غونډه له دغه پوهنځي په اتو څانګو کې نږدې 400 تنه محصلین فارغ شول چې 28 د شپې برنامې فارغ محصلین دي. فارغ شوي محصلین خوشحاله دي چې خپله 4 کلنه دوره یې بشپړه کړې. دوی له مسؤلینو فارغ شوي محصلینو ته د کار د زمینې د برابرېدو غوښتنه کوي. نوم مې رضا الله زار دی. نو دا ما دپاره خاصتا زما د کورنۍ او ملګرو دپاره ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې ما وکولی شل د پوهنتون د 4 کلنۍ دورې څخه په ښه ډول او په اعلی درجه څخه فارغ شم. نوم مې دلدار دلسوز دی. د ارواپوهنې او پیداګوژۍ څانګې څخه فارغ شوی یم. غوښتنه هیله ده چې دغه ځوانان چې کوم فارغېږي دوی ته کاري زمینه مساعده شي. که چېرته دوی کاري زمینه مساعده نه شي نو دوی له ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي رئیس پوهنمل محمد اسحاق شهید زوی وایي پوهنځي کې د عملي زده کړو په موخه په بېلابېلو پوهنځیو کې لابراتوارونه فعال کړي او په راتلونکي کې به دغه پوهنځي کې د ماسترۍ برنامو د پیل پلان هم لري. سکاله د ښوونې او روزنې پوهنځي د اتو څانګو څخه 362 تنه په روزانه برنامه کې او 20 تنه شباني برنامې څخه فارغېږي. د لیسانس په کچه باندې فارغېږي. کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیه، پښتو، روانشناسي، فیزیک، ریاضي د اته څانګو نه فارغ. په دغه فراغت غونډه کې د ریاست الوزرا د دفتر په استازی مولوي سید احمد منصور برخه اخیستې وه. نوموړي فارغ شوي محصلینو ته په بېلابېلو برخو کې د کار د زمینې د برابرېدو ډاډ ورکړ. او په دې هڅه کې یاستو چې انشاءالله په کامله طریقې باندې دا کوم محصلین چې له دې ځای نه فارغېږي دوی لپاره په کامل هغه په تحصیلات عالیه وکړي. نور وزارتونو کې د کار زمینې لپاره سره کامل کار زمینه دوی ته برابره شوې ده. انشاءالله دوی بل ته دعوتېږي، دوی ته بل ته په کامله طریقې د کار ترتیب برته هغه کېږي ایجادېږي انشاءالله. د معلوماتو له مخې د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې اوس مهال له 3,000 زیات محصلین په زده کړو بوخت دي او د 15 رسمي او لسګونه قراردادي استادانو لخوا ورته د تدریس چارې پر مخ وړل کېږي.